دا ځای به تاسو داسې رازون کړئ دلته لیکل شوي دي کریټ نیو اپ دغه ځای به تاسو ووهئ. دلته تاسو څخه د اپلیکیشن نوم غواړي چې هر ډول نوم تاسو ورکولی شئ. مثلا زه ورته ورکوم یوټیوب چینل یا یوټیوب ورکوم. دلته مې یوټیوب ولیکل او اوکې به یې کړئ. څنګه مو چې دا ولیکل اوکې مو کړ بس دا تاسو د یوټیوب په نوم چینل اپلیکیشن کوم دی هغه جوړ شو. اوس به دلته تاسو ته ښکاري دلته لاندې به تاسو راشئ. تاسو وینئ د یوټیوب په نوم اپلیکیشن دی. داسې کې ښکته چې کوم ښکاري هلته ویب ویور د لاندې ځای کې تاسو داسې راشئ لږ ښکته دغه ځای دا به داسې رازون کوئ دا به ونیسئ او د موبایل سکرین مخې ته به یې راوړئ ویب ویور. تاسو بیا راشئ د یو خپل یوټیوب چینل ته. یوټیوب چینل مو چې کله را خلاص کړ نو تاسو به دغه ځای ته راشئ مای چینل باندې به کلیک وکړئ. کله چې مای چینل ته راغلی دغه کونج کې کوم 3 ټکي ښکاري دا 3 ټکي به ووهئ او دلته تاسو وینئ شیر آپشن راځي. د شیر آپشن به ووهئ. دا ستاسو د خپل چینل لینک دی. دغه کافي لینک چې کوم لیکل شوی دی ستاسو د چینل خپل لینک دی دا به ووهئ. دا به لینک به کافي کوئ. ګورئ دا دی لینک کافي شو لینک کافي. تاسو بیرته راشئ هماغه سایټ ته راشئ تنکیبل ویب سایټ ته. دلته تاسو ته لیکل شوي دی هوم یو آر ایل. د هوم یو آر ایل په ځای کې به تاسو دغه ور واچوئ. دلته به تاسو هوم یو آر ایل دلته به تاسو دغه خپل لینک چې کوم کاپي کړی هغه به پیسټ کړئ. داسې به یې پیسټ کړئ. ګورئ دا ما پیسټ کړ. تاسو به اوس راشئ لږه ښکته سکرین باندې پورته کلیک وکړئ. سکرین باندې چې کله کلیک وکړئ دلته به تاسو راشئ دلته آیکن لیکل شوي دلته به تاسو د خپل اپلیکیشن دلته اپلوډ فایل به ووهئ چوز فایل. دلته تاسو څخه هغه کوم انځور چې د اپلیکیشن مخې ته غواړي د سر کې آپشن به ووهئ. انځور مخې ته چې کوم اپلیکیشن مخه باندې کوم عکس یا تصویر چې غواړي هغه په دې ځای کې ورته اپلوډ کېږي هغه به ور پرې ولګوئ. زه دلته راځم ګیلري ته. ګیلري به راخلاصه کړم. زه دلته غواړم دا انځور پرې ولګوم. زما د خپل چینل تاسو ته درښایم دې فولډر کې دا ټیکنیکل زده کړه ټیکنیکل زده کړه. زه به دغه راواخلم. دلته به لږ وخت وغواړي تاسو د فایل اپلوډ چې دا فایل اپلوډ شو زه به دا اوکې کړم. تاسو به اوکې کوئ. دلته تاسو ته اوس کتلی شئ هغه آیکن کې چې کوم عکس او انځور هغه اپلوډ شو. اوس به دلته راشئ پورته ورته لیکل شوي دي ایکسپورټ چې کله کلیک وکړئ تاسو ته ایپ سیو ټو مای کمپیوټر دا ځای به ووهئ او د اپلیکیشن به ستاسو موبایل یا کمپیوټر ته البته موبایل ته ډاونلوډ شي. دلته لاندې لیکه روانېږي هغه به تر 100 پورې چې ورسېږي د دې ورسېده انټر سټورج دغه به ووهئ د سر کې آپشن انټرنل شیر سټورج ډاونلوډ د دی شروع شو. تاسو کتلی شئ زما انټرنیټ هم نن لږ ښه دی کار کوي ډاونلوډ ښه تیز روان دی. دلته به انتظار وکړئ تر څو دا ډاونلوډ سر ته ورسېږي. ښه نو ملګرو ویډیو غټېږي دا ورسېده دا به دا انسټال کړم ویډیو دا د ملګرو ما دغه انسټال کړ. زه اوس دا راخلاص کړم دا کوم چې ښکاري دغه زما د چینل شو. هغه که څه هماغه انځور هم پرې لګېدلی تاسو کتلی شئ دا به راخلاص کړئ. دلته تاسو وینئ چې ټیکنیکل زده کړه هغه چینل هر څه پکې راغله ویډیوګانې هر څه. تاسو دلته د پاس کونج کې 3 ټکي ښکاري دا ووهئ او دا ډیسکټاپ سایټ دا خانه ډکه کړئ. تاسو ته به د کمپیوټر په څیر شي. کله مو چې دا ډکه کړه تاسو ته په دغه څیر باندې به اوس دا ښکاره شي. تاسو داسې شاته بوځئ دغه دی تاسو دلته ورته ساین ان شئ. وروسته به تاسو چینل کې تاسو خپل ویډیوګانې هر څه اپډیټ کولی شئ. ملګرو ته به زموږ ویډیو په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شوي ویډیو لایک او شیر کړئ له خپلو ملګرو سره. مننه ښه وخت ولرئ.